د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کورونا وایرس ژر له منځه نه ځي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر له منځه ولاړه نه شي. د دغه سازمان مشر ټیډروس اډهانوم ګبریوسوس داسې مهال دا خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 10 میلیونو واوښت او له همدې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر 500,000 ته ورسید. ټیډروس د جون پر 29مه په دې اړه وینا کې وویل که څه هم د نړۍ په سطحه ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس په مخنیوي کې پرمختګ شوی خو زیاته کړې ده چې لا هم دا وبا په چټکۍ پر مخ روانه ده. نوموړي زیاته کړه نړۍ به په راتلونکو میاشتو کې هم لا ډېر زغم، حوصلې، تواضع او سخاوت ته اړتیا ولري. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان د 24 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د څه باندې 1.8 مثبتو پیښو د ثبتولو اعلان وکړ. په ټوله نړۍ کې په امریکا او اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتو او له دې وایرس د مړو شویو کسانو شمیر زیات دی.